ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي اسد خالد او د ولایتي شورا غړي مبین فقیرزاده په دې اړه په خبرو کې ویل چې د خپلواکۍ 101 کلیزه د ټولو افغانانو لپاره د فخر او افتخار ځای دی. شاه غازي امان الله خان د اسد په 28مه له انګریزانو د خپلواکۍ د ترلاسه کولو اعلان وکړ. وکیلانو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو تر پیلېدا وړاندې د وربند وشي ترڅو په هیواد کې افغان وژنه بند شي او خلک د آرام ساه واخلي. په دې مهم پړاو کې پکار دی چې موږ یو ډیر قوي قدم واخلو. موږ د صلح غږ ډیر په کلکه بدرګه کو. د ولس ګوري ولسا خاموش هم پاتې کیږي. تصمیم به تاسې نیسئ. خپل سربازانو باندې په امنیتي ځواکو باندې ژغ کوم چې پکتیکا ځوانان او مشیران له تاسې سره یو څنګ په څنګ یو دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکوي. د مرکز کرنې د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر خورشید امان کټوازي او قومي مشر بادشاه خان شرنوال هم د خپلواکۍ د 101 کلیزې په ویاړ او اهمیت خبرې وکړې او زیاته کړ چې طالبان دي نور د جګړې په ځای د سولې لاره خپله کړي. سرچینه زیاتوي چې په دې وروستیو کې پاکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې ورځ تر بلې مخته راځي او زیاتوي چې د دې ولایت ځوانان چمتو دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه وجنګېږي او د ګاونډیانو د مداخلې مخه ونیسي. دا مخامخ ناستې ما په مناسب لیوات ډول دا جلدې کوم ناستې امنیت موږ ته غږ راوکړي. موږ یو څو مشران ځوانان حتما درسره ځو. ټوپک نسته لرګی راخلو هلته درسره ځو. پاکستان نن په بارډر کې لګیا ده چې په دې نامه باندې چې تاسې ځنګل وساتئ. زه اربکیان استخداموم د ځنګلي د ساتنې په خاطر باندې خارجي مملکتو ته زمینې مساعدې کو هم مداخلې کوي هم د موږ ستاسې ګاونډي مملکتونه په بارډر را باندې را په مخ کېږي. د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د پکتیکا والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکني د شاه غازي امان الله خان په ژوند مبارزې او پرمختګ خبرې وکړي. د یادونې وړ دی چې 101 کال وړاندې امان الله خان د زمري په 28مه د راولپنډۍ د سولې تړون له توشیح کېدو وروسته پر دې ورځ د هیواد د ازادۍ ورځ ولمانځله او له افغانانو یې وغوښتل چې تر دې وروسته به دا ورځ د هیواد په تاریخ کې د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي.